بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې نن د پنجشنبې ورځ ده، را روانه د جمعې شپه ده. د ټولو څخه مې هیله ده هدې کال چې پنځه واره یا څلور واره خو درود شریف ووایاست. راځو نن په فوټوشاپ کې پاپر سایز او شیپ ایډیټینګ وایو. لکه تېره ورځ چې ما پر بارډر باندې بحث درته وکړی، نن بیا پر صفحه باندې بحث درته کوم. او شیپ ایډیټینګ دا معنی چې شیپ موږ څنګه په شیپ کې تغیرات راولو. دا ځکه په دې خاطر درته وایم چې سبا موږ سرټیفیکیټونه جوړوو. یو سرټیفیکیټ چې کله تاسو جوړوئ، تصدیق کله جوړوئ نو یا اسناد جوړوئ، د هغو دپاره ورقې ته ضرورت دی چې دا کوم ډول ورقه باید موږ استفاده کړو، او شیپونه پکښې استفاده کېږي چې باید هغه شیپونو کې ایډیټ وکړئ، تغییر پکښې راولئ. راځو لومړی یا فایل مینو ته راځو، پر نیو باندې کلیک کوو. کله چې پر نیو کلیک وکړئ، دلته موږ ته څه شی راوړي، دلته د صفحې ته نوم ورکولی سئ. فرض که زه نوم ورته کوم څه شی سرټیفیکیټ چې مو ولیکئ. زیاتره چې کله ته یې نیو راخلاص کړئ، دا فوټوشاپ دا رقم وي، دا صفحه یا دا ډیفولټ فوټوشاپ سایز لیکلی. دا موږ ته نه معلومیږي چې ته A4 یې څه شي ورقه یې. نو موږ راځو که غواړې چې ته A4 د عادي ورقې دي چې زموږ ته کتابونه پر چاپ سوي دي، بالخصوص دغه چپټرونه چې پر چاپېږي دا A4 ورقې دي. راځو پر انټرنیشنل پاپر باندې کلیک کوو. دلته سایز یې موږ ته راوړی A4 A6 A5 A3 B5. دغه د ورقو ډولونه دي، خو موږ A4 ورقه پېژنو. A4 ورقې دلته ټوله ویني انشاءالله لیدلی سې. دا چې مې کله راخلاصه کړه، دلته ته کولی سې بکګراونډ کنټینټ دلته د خپل رنګ ورته ټاکلی سې. بکګراونډ کلر بیا دغه رنګ ورته ټاکلی سې. ټرانسپارنټ بیا ساده ورقه درته راوړي، خو زه وایټ انتخابوم. پر اوکې باندې کلیک کوم چې موږ ته A4 ورقه شو یا ښکاره سي. اوس نو دا ورقه چې کله موږ ښکاره کړله، رامې وړله، اوس زه راځم یو شیپ جوړوم. دا شیپ دی، ګوره دا څه دي، دا شیپونه دي. یو خو شیپ ته دلته جوړولی سئ، ګورئ ښه ورته متوجه سئ. دا ګوره کله چې پر ودرېږئ موږ ته شیپ راوړي. ګوره شیپ ریکټنګولر ټولز، دا ریکټنګولر دې ته شیپ ویل کېږي. ګوره دلته لیکلی دي شیپ. یا هم که راسې دا ټولز انتخاب کړې، دلته راسې چې انتخاب کړې، پر دې باندې کلیک وکړه، پین ټولز. پین ټولز بیا ته کولی سې خپل شیپ جوړ کړې. راسه فرض که پر دې ځای ودرېږه، پر دې ځای ودرېږه، راسه پر دې ځای ودرېږه، راسه پر دې ځای ودرېږه، یعنې یو وار کلیک وکړه درېږمه، راسه پر دې ځای باندې ودرېږه. چې ودرېدې، اوس راسه پر شیپ کلیک وکړه. دا شیپ څنګه جوړ سو دې څخه، دې څخه چې جوړ سو شیپ. بېرته کنټرول زید وهم. کله چې مې کنټرول زید ووهئ، دا ځکه دا خوا سره توره کړل چې موږ دلته که چیرې دا ځای راخلاص کړئ، دلته پر سبسټرکټ باندې کلیک سوی دی. پر کمباین شیپ باندې چې کله کلیک وکړې، بیا پر شیپ کلیک وکړې، بیا هماغه خوا توره کړه چې ومنه واوښتی کمباین باندې، بیا باید جمع سي. بېرته کنټرول زید وهم. دا ډیلیټوم. کله چې مې ډیلیټ کړله، راځم خپل شیپ انتخابوم، ځکه موږ د شیپ ایډیټ وایو. راځم یو شیپ مې دا دی جوړ کړي. یا کله چې مې دا جوړ کړي، اوس نو زه په دې کې تغییر راولم. اول تغییر دا دی چې زه رنګ ورته تغییروم. رنګ چې ورته تغییروې، پر دغه ځای باندې ډبل کلیک وکړه، د ده پر لیر باندې دا رنګ یې واړوه. دا چې دې واړوئ، راسه اوکې کړه. دا دې د ده رنګ واوښتی. دلته ته کولی سې د ده لاین دا شاوخوا لیک یې ور تغییر کړې، هغه نور یې پسې یې لکوه. راځو د ده خپل څه شته ایډیټ ته. اوس نو راسه پین ټولز باندې اوس کلیک وکړه. چې کله دې کلیک وکړئ، فرض که یو پر دې ځای باندې کلیک وکړه، یو پر دې ځای باندې کلیک وکړه، بېرته ډیلیټ ووه، دا وغورځوه دواړه. راسه دا ځای راخلاص کړه، دلته پر اډ انکر پاینټ ټولز باندې کلیک وکړه. پر دې چې کله کلیک وکړئ، اوس نو راسه پر دې ځای باندې ولګوه، بیا راسه پر دې ځای باندې ولګوه. کله چې مو ولګول، اوس یو خو د اصلي نقطه چې تا ولګول یو دا دی، بل د نقطې سره دوې نقطې نورې پیدا کېږي، یوه دا یوه دا. دا نقطې ته کولی سې چې دلته در دې ځای ونیسې، ور اوږدې کړې هاخواته دې خواته کړې، اصلي نقطه یې دا ده. دا ګوره دا بیا څه ګټه کوي. اوس نو زه دا بیا یم څنګه کوم، دا در دې ځای نیسم، ښکته کوم، یا شیپ په دې موډ جوړوم. اوس ته کولی سې چې در دا ځای بیا ونیسې، دا خوا یې راپورته کړې، یا دا خوا سره منظمه کړې، سمه کړې، دا رقمه کړې، یا راسې دا خوا یې څه راکښته کړې، دا یې راوله دا ځای په راکښته کړه. یعنې مګر که غواړې دا ځای نه په کښته کوې، دا بېرته دغه وړوم، بېرته ورسه خالي دا ځای په کښته کړه. ګوره دا موږ کولی سو چې په شیپ کې په دغه ډول ایډیټ وکړو. دا نو بیا موږ د څه څه کار اخلو، موږ باید یو جوړ شیپ ووینو، بیا د هغه شیپ په ډول موږ دا شیپ جوړولی سو. پر شکل چې ته جوړوې، ته جوړوی سې. دا ځای رالوړ کړه، بېرته دا ور کښته کړه،
دلته راسه درجې څوکه ونیسه دا بیا دی راکش کړه دغه رقم درجې څوکه هم ونیسه دا خوا دی راکش کړه په دغه رقم شیپونه په چیش کې استفاده سوي په فوټوشاپ نه په سرټیفیکیټ کې دا ډول شیپونه استفاده سوي یعنې موږ کولی سو چې د هر رقم چې ته غواړې بیا پر دې ځای نقطه ولګوو دا خوا یې پسې راکښته کړه پر دې ځای نقطه ولګوه دا خوا یې پسې راکش کړه ګوره شیپ چې یو رقم یې ته هغه رقم جوړولی سي دا زموږ شیپ ایډیټینګ او د صفحې سایز نو پر دې باندې ډېر تمرکز سره وکړئ ځکه چې موږ په راتلونکو ورځو کې د خیره سرټیفیکټونه جوړوو په هغو کې حتما شیپو ته ضرورت دی چې موږ شیپونه جوړ کړو تر راتلونکي درس هم پر الله سپارم مخته مو ښه الله